الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يعني الله جل جلاله د نارینه مؤمنانو او مؤمنو ښځو سره د داسې جنتو وعده کړې ده چې تر قصرو او درختو لاندې یې ولې بهیږي او د تل دپاره به دوی په دغه جنتو کې وي، او الله جل جلاله له دوی سره په دغه جنتو کې د پاکو او ښو کورو د اوسېدلو د ځایو وعده کړې ده، او د الله جل جلاله رضا تر دغو جنتو او نعمتو ډېره لویه او ښه ده. او دغه د الله جل جلاله رضا چې الله جل جلاله در څخه راضي وي، دغه نو هغه لوی بری او لویه کامیابي ده. د چا څخه چې لوی پاچا جل جلاله راضي وي، د هغه دپاره زیری د نعمتو او زیری د امان دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام مسلم یې د ابو سعید الخدري رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بېشکه الله جل جلاله جنتیانو ته ووایي: ای جنتیانو. جنتیان به ووایي: لبیک زموږ ربه و سعدیک. الله جل جلاله به وفرمایي: آیا تاسې راضي یاست؟ جنتیان به ووایي: ولې به نه یو راضي؟ حال دا چې تا موږ ته هغه څه راکړي دي چې ستا د مخلوقاتو څخه دي هیڅ چاته نه دي ورکړي. الله جل جلاله به وفرمایي: زه به تر دغه ښه او بهتر نعمت درکړم. جنتیان به ووایي: کم شی به تر دغه اوسنیو نعمتو ښه او بهتر وي؟ الله جل جلاله به وفرمایي: خپله همیشنۍ رضا تاسې ته درلېږم، د تل دپاره به ستاسې څخه راضي یم، تر دغه وروسته به هیڅکله پر تاسې نه په قهر کېږم. متفق علیه. نو د الله جل جلاله رضا تر ټولو نعمتو لوړه او ډېره ښه ده. الله جل جلاله په سورة الزمر کې فرمایي: وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. او هغه کسان چې دوی له خپله ربه بیریدل، هغه به ډلې ډلې د جنت طرف ته بیول کیږي. کله چې دوی دغه جنت ته راسي، د جنت دروازې به د مخه لا ورته خلاصې سوي وي، او هغه ملایکې چې پر جنت مقرره دي دوی ته به وایي: پر تاسې دې سلامتیا وي، تاسې له ګناهو څخه پاک یاست. نو جنت ته ننوځئ، همیشه به په دغه جنت کې اوسېدونکي یاست. لکه څرنګه چې د میلمنو تر راتللو د مخه د میلمستون دروازې خلاصیږي او د میلمنو د راحت او هوسایي دپاره قسم قسم وسایل او سامانونه ایښول کیږي، دغه رنګه جنتیان د مخه تر دې چې جنت ته ورسیږي د جنت دروازې به ورته خلاصې وي، او د الله جل جلاله ملائکې به په پوره عزت او اکرام د دوی استقبال کوي او ورته وایي به: هر کله راسئ، ښه راغلاست، او د جنت د ابدي اوسېدلو زیری به ورکوي. ورونو، اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه زموږ پیشوا د انسانیت فخر د کائناتو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: انا اول من یقرع باب الجنة. یعنی زه اول هغه څوک یم چې د جنت دروازه ټکوي. همدارنګه په یو بل حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: د قیامت په ورځ زه د جنت دروازې ته ورځم او د خلاصېدلو غوښتنه یې کوم، نو خازن یا د جنت دروازوان راته وایي: څوک یې؟ زه وایم: محمد صلی الله علیه و آله وسلم. هغه ووایي: هو، په تا سره امر کړی سوی یم، تر تا د مخه یې هیڅ چاته نه خلاصوم. نو اول هغه څوک چې جنت ته داخلیږي هغه سید البشر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی، او بیا انبیاء علیهم السلام جنت ته داخلیږي.
او اول هغه څوک چې پس له انبیا علیهم السلام څخه جنت ته داخلیږي هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. په هغه حدیث شریف کې چې ابو داود یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل جبرئیل علیه السلام را تراغلی او زه تر لاس ونیولم د جنت هغه دروازه راښکاره کړل چې زما امت تر هغې دروازې جنت ته داخلیږي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله دا مې خوښه وه چې زه د دې دپاره ستا سره ملګری وای چې هغه د جنت دروازې ته مې کتلي وای. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل مګر ته یا ابابکر اول هغه څوک یې چې زما له امت جنت ته داخلیږي. دا د هغه لوړې درجې او لوی مقام په سبب دی چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې د الله جل جلاله په حضور او په اسلام کې لري. او بیا د مسلمانانو یوه ډله جنت ته داخلیږي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغې ډلې تعریف او توصیف په هغه حدیث شریف کې بیانوي چې امام بخاري د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي او وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اوله ډله چې جنت ته داخلیږي شکلونه یا شایست د څوارلسم د سپوږمۍ دی، نه ناړې توکي او نه پزه سړنکي، نه یې له پزې څخه اوبه ګړنګ راوځي او نه قضای حاجت ورته پیښیږي. په جنت کې د دوی لوښي سره زر دي، ژمونځې یې له سرو او سپینو زرو څخه دي او د دودولو خوشبویي یې عود دي او د دوی خوله هغه چې د دوی له بدنه راوځي مشک دي او له دوی څخه هر یوه لره دوې زوجې دوې ښځې دي چې له ښایست او شفافیت څخه یې د پښې هډوکي تر غوښو لاندې معلومیږي. جسم او بدن یې داسې شفاف دی چې د پونډیو ماغزه یې تر غوښو لاندې معلومیږي. د دوی په منځ کې هیڅ اختلاف بغض او عداوت نسته، زړونه یې یو زړه دی، غوښتنې یې فرق نه سره لري، د دواړو غوښتنه د خپل خاوند رضایت دی. سهار او ماښام د الله جل جلاله تسبیح او پاکي وایي. جنت اته دروازې لري او هره دروازه یې ځان ته نوم لري، هره دروازه یې د خاص ډول خلقو دپاره ده. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل په جنت کې اته دروازې دي، په دغو دروازو کې یوه دروازه ده چې ریان ورته ویل کیږي. په دغه دروازه بې له روژاتیانو بل څوک نه ننوځي. د امام مسلم په روایت کې دغه الفاظ هم پر زیات سوي دي فاذا دخل آخرهم اغلق فلم يدخل منه احد، یعنی کله چې د روژاتیانو هغه آخري نفر ننوځي دغه دروازه وتړل سي بیا نو تر دغې دروازې هیڅوک جنت ته نه ننوځي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د هر ښه عمل کوونکي دپاره د جنت له دروازو څخه یوه خاصه دروازه سته چې دغه ښه عمل کوونکي به هغه دروازه ورغواړي. مثلا لمونځ کوونکي ته د لمانځه له دروازې ورغږ کړل سي، جهاد کوونکي ته د جهاد له دروازې څخه ورغږ کړل سي، روژه نیونکي ته د ریان له دروازې څخه ورغږ کړل سي، صدقه او خیرات کوونکي ته د صدقې له دروازې څخه ورغږ کړل سي.